دا معلومات به تاسو ته میډیکل نوي کچري تاسو وختي د وخت را پاسې نو دا کمې فائدې دي چې هغه تاسو ته میډیکلی درکوي. د ټولو نه اول تاسو چې کم د خوب والا ترتیب دی او کم خوب دی دا بهتروالی طرف ته بوزي، کم ته چې سلیپ کوالټي ویل شي او د دې سره کچري انسان ته د زړه د بیمارو خطر وي یا د موټاپا د لګېدو خطر وي یا د شوګر د بیمارو لګېدو خطر وي نو دا خطر هم ورسره کمیږي. او دویمه فایده دا ده چې تاسو کم منټلی یعنی ذهني صحت دا هم ورسره بهتروالی طرف ته ځي او کم ټینشن ډپریشن یا انزایټي په شان باندې د بیمارو راتلو چې کم علامات وي یا کمې بیماری وي دا هم ورسره ختمیږي. ځکه چې کله هم تاسو سحر میر طرف ته ګورئ نو په دې کې دننه ستاسو په وجود کې سیروټونین هارمون ورته ویل شي، هغه په زیاتېدو باندې شي چې د دې سره انسان په روغه ورځ کې خوشحاله او تر او تازه اوسیږي. او درېیمه فایده دا ده چې د دې سره ستاسو وزن کمیدو طرف ته هم درومي، کم ته چې ویټ لوز ویلی شي. او څلورمه فایده دا ده چې د دې سره کم ته چې کرونیک ایلنس ویلی شي نه هغه بیماری چې د وخت سره سره لګیږي د هغې هم کموالی راځي، لکه هایپر ټینشن شو، کم ته چې بلډ پریشر ویلی شي په پښتو کې، او کم ته چې غوړوالی ویلی شي کولیسټرول په میډیکل کې یعنی غوړوالی نو دا هم ورځ په ورځ کمیدو طرف ته ځي او ستاسو صحت بهتروالی طرف ته ورسره درومي. او د ټولو نه غټه فایده دا ده چې ستاسو په وجود کې هغه طاقت کم چې ستاسو په وجود کې دننه د بیمارو سره جګړې کوي یا بهر د بیمارو سره جګړې کوي، کم ته چې امیونټي ویلی شي هغه مضبوطوي او د هغې په برکت سره ستاسو صحت او ستاسو د ماشومانو صحت او ستاسو د هر یو انسان صحت بهتروالی طرف ته ورسره تلی شي. نو کچري دا میډیکل معلومات انفارمیټیو وي د خپل فرند سره شیر کولی شي، دغه شان میډیکل انفارمیشن تاسو زموږ نه حاصلولی شي. شکریه، الله حافظ.